چې څوک د امیر اطاعت نه کوي د مسلمانانو جماعت یا ډله چې ټول مسلمانان پکې راغونډي او د دې ډلې نه د مسلمانانو د دې نظم نه د مسلمانانو د دې جماعت نه یو سړی اوت او امیر خپل پرېښود خلیفة المسلمین امیر المؤمنین پرېښود رسول الله علیه السلام فرمای من فارق الجماعه قید شبر یولش څوک چې د اسلامي ډلې نه د مسلمانانو د اتفاق نه یولش جداش ماته او په داسې حالت کې د مړ شه ماته میتة جاهلیه د جاهلیت په مرګ باندې مړ دی وایي د کلمې کوي د حجونه اړی د تسبیح اسلام دې ډلې له دومره اهمیت ورکړي نو اسلام د امیر او د مامور دومره حکم بیانوي سوی رسول الله علیه السلام به د صحابو نه بیعت اغست لوز راکی لاس به چې تی ونیو منی در سره وی او سمنی رسول الله علیه السلام بورتل علیکم بالسمع والطاعه د اسلام حکم دی لوز وکا بالسمع والطاعه د خپل مشرانو علماء امیرانو خلیفة المسلمین امیر المؤمنین د مسلمان خلیفه خبرې ته به غوږ دی د مسلمانانو حال چې د اختر مونځ څنګه وشي او امام سلام وګرځي نیم خلک د عیدګاه نه وځي د خطبې نه علیکم بالسمع مشرانو ته غوږ کېدی چې څه خبرې کوي په دې ځای کې به څه بیان کوي د مسلمانانو حال ته وګوره د جمعې په ورځ مسجدونو ته کله راځي چې جمع ودرېږي او امام نیت تړي او د امام په رکوع کې را لاندې علیکم بالسمع دا ګنټه چې لګیو دا به څوک اوري دا به د دیوالونو ته غږیږي علیکم بالسمع والطاعه د خپلو مشرانو به خبره منئ کله مشر ډېر ساده مشر چې دی کمزوری دی د بدن نه مشر غریب دی مشر د قوم په لحاظ اسم نه دی د وطن په لحاظ اسم نه دی گاړی نه لري اجره نه لري حیثیت نه لري روپۍ نه لري او مشر دی مخکې کېږي رسول الله علیه السلام فرمای وان تأمر علیکم عبد حبشی که ستا امیر د رنګ نه داسې تور چې حبشي دی غټې غټې شونډې او دومره وړوکی دی کأن رأسه زبیبه د دې ستا د امیر دا سر د وسکې او د ممیز عمره دی علیکم بالطاعه د دغې امیر خبره هم ومنه دا د اسلام اصول